ځینې د افغانستان ذاتي بنیادي دښمنان دومره وارخطا شوي دي چې حتی دومره ځان سپکوي تاسو یقین وکړئ د زه یو خبره مستند درته وکړم دغه د ویانا غونډه چې ده د ښوون نوم ورکړي ویانا غونډه په یو کالج کې په یو د درسي ټولګي کې دوی ته ځای ورکړل شوی ټکټونه هوټلونه دغه موټر دا څه دوی په خپله شخصي په پیسو باندې اخیستي دي هسې نمایش ورکوي هلته بیا دغه بعضې دوکاندارانو ټول دا خلک یې راټول کړي دغه ټکسیواران ورته ولاړ ګلان لاس کې نیولي چې بهمن مسعود ګل وتې دا یو ځان ښیي تاسې وګورئ وایي د 2,500 اعضابو نمایندګان یې ټول په جمع باندې 21 کسه راغلي دي 20 کسه نور چې جمع 2 کسان دي هغه یې دوی نوکر او دغه کسان د شاته کېنولي دي په کامرو کې دقیق نښې مخې ته څو مفسدین غله چې ملت متنفر کړي دي نفرت کړي دي هغه کسان راغلي چې دغه 50 کاله د ملت په مرۍ باندې دوی پښه ایښې وه او ملت وینې زبښلي تاسو یقین وکړئ په دې اروپا کې په دې بهر ملکونو کې دوی چې کومه غونډه کې خلک کنځلې ورته کوي خپله د همدوی تبار د همدوی همزلې ورته په سپکه معرف صاحب دغه څیرې چې نن په افغانستان کې لوی موضوعات غواړي که هغه د ولس اساسي غوښتنې دي که هغه اصلي ادرسونه ځان بولي یا هم نړیوالو ته وایي چې تاسو دا وکئ دا مه کوئ موږ ته واک راوسپارئ دوی په هغه هېوادونو کې چې اوسېږي دغه تېر چارواکي او سیاستون له کوم ارزښت څخه برخمن دي ګورئ د هغه هېوادونو کې چې اوسېږي موږ هم اوسېږو دغه چارواکي دوی ته یو اشاره هم نه کوي دروازو ته ورته ولاړي قسم درته خورم چې زه یو ایمیل ورکړم د چارواکو ته سبا ته ما غواړي دغه قانون دلته ناسته چلنج ورکوم باندې کې که دا یې وغوښته زه بیخي نور تلویزیون کې نه راځم یعنې یقین وکړه دوی هم پوهېږي چې ملت دوی نه غواړي